السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو، زه یم سید الله حسن وزیر، بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، په نن ویډیو کې تاسو درښیم چې موږ څنګه کولی شو چې د خپل فیسبوک په عکسونو باندې په زرګونو لایکونه زیات کړو. نو ملګرو، تاسو ته مې ډېر بهترین او په زړه پورې اپلیکیشن راوړی دی چې دغه اپلیکیشن په ذریعه تاسو کولی شئ چې خپل فیسبوک په انځورونو او پوسټونو باندې لایکونه زیات کړئ. تاسو ته ډیره اسانه او په زړه پورې طریقه درښیم. راځم په دغه ویډیو باندې پیل کوم. مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم، په خورا درنه هیله کوم چې که تاسو زموږ په دغه چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره لازمي سبسکرایب کړئ، او که څوک دغه ویډیو په پیج باندې ګوري نو هیله ده زموږ پیج هم درسره لایک او فالو کړئ. دوستانو، د لپاره تاسو ته د یو ډیر کوچنی ساده اپلیکیشن ضرورت دی. لومړی به تاسو په خپل موبایل کې دغه اپلیکیشن انسټال کړئ. د ویډیو لاندې کوم لیکل ټایټل چې ښکاري پر دغه به کلیک وکړئ. لاندې کومه څخه چې راځي دلته ډسکرپشن وایي، دلته به تاسو ته لینک پروت وي، په دغه لینک کلیک او دغه اپلیکیشن درته انسټال کړئ. نو په ډسکرپشن کې لینک لیکل شي، په دغه لینک باندې تاسو کلیک وکړئ، تاسو ته به سایټ راخلاصي. سایټ کې چې لاندې راشي ډاونلوډ اپشن به لیکلی، په ډاونلوډ چې کلیک تاسو ته به داسې یو بل سایټ راخلاصي. کله چې تاسو ته دغسې یو سایټ راخلاص شو، په دې کې به لاندې راشي، دلته تاسو ته دوه ډاونلوډ اپشن، یو ډایرکټ ډاونلوډ دی او بل ډاونلوډ دی د ګوګل ډرایو څخه. تاسو به ډایرکټ ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ، دغه اپلیکیشن به خپل موبایل کې راخلاص کړئ. نو تاسو به راشئ، دغه اپلیکیشن به خپل موبایل کې راخلاص کړئ. دغه اپلیکیشن راخلاصوم. یو لایکر یو کوچنی اپلیکیشن دی، دا به تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ. دغه اپلیکیشن په پلی سټور کوم بل ځای کې نشته، صرف همدغه سایټ دی، خپل سایټ په دغه څخه به تاسو ډاونلوډ کړئ. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې راخلاص کړئ نو لومړی سره کلیک لوډینګ اخلي، تاسو ته راځي لوګین ویت فیسبوک، تاسو په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ او دغه بل اپشن دی لوډینګ واخلي. او دوستانو، اوس په تاسو د خپل فیسبوک ایډي ورته لوګین کړئ. هغه ایډي چې تاسو غواړئ دغه څخه په دغه عکسونو باندې لایکونه زیات کړئ. تاسو د بل چې په ایډي باندې هم لایکونه زیاتولی شئ. پورته به ایمیل لاندې پاسورډ ولیکئ او په لوګین باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې خپل ایمیل پاسورډ دلته ولیکل، زه په لوګین باندې کلیک کوم. نو دلته تاسو دغه ایډي لوګین شو، تاسو په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. کله مو چې دلته په کنټینیو باندې کلیک وکړ، دوستان دغه د تاسو فیسبوک ایډي اوس په دغه اپلیکیشن کې راخلاصیږي. نو دا داسې اپلیکیشن دی چې د بل چا عکسونو باندې هم تاسو لایکونه زیاتولی شئ، په خپل باندې هم. نو دوستانو، دغه اپلیکیشن چې کله تاسو ته راخلاص شو، ایډي هم پکې لاګین کړم، دلته تاسو ته یو ساده انټرفیس راځي. نو دې څخه به اوس تاسو بیک شاته لاړ شئ، د خپل موبایل فیسبوک ته به لاړ شئ، فیسبوک اپلیکیشن به راخلاص کړئ. دوستانو، دلته راځم خپل فیسبوک ایډي کې لومړی یو عکس پوسټ کوم. که تاسو پخوانی عکس پوسټ کوئ، نوی عکس پوسټ کوئ، په هر یو باندې تاسو لایکونه زیاتولی شئ. نو دا دی هماغه دغه عکس راواخیست. لومړی به تاسو دا عکس پبلیک کړئ، باید تاسو عکس پبلیک وي او ستاسو فیسبوک ایډي د پبلیک اپشن ولري. او اوس به تاسو دغه عکس پوسټ کړئ. زه ته دوستانو دغه عکس لومړی پوسټ کوم. انتظار کوو تر څو دغه انځور په مکمل ډول په فیسبوک کې پوسټ شي. کله چې د پوسټ کمپلیټ شو، دا دی دوستانو دغه تاسو ته ښکاري چې دغه پوسټ کمپلیټ شو. نو زه اوس راځم دوستانو او خپل موبایل فیسبوک ایډي پروفایل ته. نو دغه دی دوستانو، تاسو ته عکس ښکاري. د عکس د پورته خوا کې کوم درې ټکي چې ښکاري، پر دغه درې ټکو به کلیک وکړئ. لاندې کوم تاسو ته راځي کافي لینک، د دغه عکس لینک به تاسو کاپي کړئ دغه پوسټ. او کله مو چې دغه عکس لینک کافي کړل، را به شئ بیرته هماغه اپلیکیشن ته او دلته تاسو ته ښکاري کاسټم لینک، پر دغه اپشن به کلیک وکړئ. او اوس به تاسو همدغه یو لینک چې کوم دی دلته پیسټ کړئ. لږ لوډینګ اخلي، کله چې د لوډینګ پای ته ورسېږي دغه لینک به دلته تاسو پیسټ کړئ. ورته دغه لینک دلته پیسټ کوم. تاسو به لایک انتخاب کوم ډول لایک په خپل عکس باندې غواړئ. مثال په ډول زه واو لایک انتخابوم. تاسو چې هر یو غواړئ هغه انتخاب کړئ. او آی ایم ناٹ ریبوټ پر دغه اپشن به کلیک وکړئ. او دلته تاسو ته ځینې پوښتنې درنه کوي، نو چې دغه پوښتنې که چېرته کوم پوښتنه مشکله وي، مثال په ډول تاسو هغه نشئ حل کولی، نو لاندې تاسو ته یو ریفریش بټن دی، چینج بټن هم شته. نو په دغه چینج بټن به تاسو کلیک وکړئ او دغه پوښتنې به چینج کړئ. مثال په ډول دغه پوښتنه تاسو نه ده زده، دلته تاسو ته دوه لوښتنې وکړه ټرافیک لایټس. په دې عکس کې ټرافیکي اشارې چې کومې دغه به تاسو انتخاب کړئ. دغه درې اشارې دي، دا انتخابوم. څومره چې پکې راغلي هغه به تاسو انتخاب کړئ، ویریفای باندې به کلیک وکړئ. نو دوستانو، دغه ما ویریفای کړ. اوس به تاسو په سبمیټ باندې کلیک وکړئ او دغه به تقریبا تر 1 دقیقې پورې وخت ونیسي. نو دوستانو، دا باید یادونه وکړم چې هر فیسبوک لایکر چې دی دغه د فیسبوک د کمیونټي د فیسبوک د پالیسۍ خلاف کار دی. نو که چېرته ستاسو فیسبوک ایډي ته کوم تاوان ورسوه، ستاسو فیسبوک ایډي یې خرابه کړه، نو دې ذمهوار زه نه یم، ځکه چې هر فیسبوک لایکر چې دی هغه قانوني نه دی، دا ټول غیر قانوني دي چې کوم موږ کوو. نو په د ډاډمنتیا لپاره زه دومره صرف درته ویلی شم چې فیسبوک لایکر چې دی ما په خپل
ایډي باندې استعمال کړ زما ایډي ته کوم تاوان ونه رسوه زما ایډي خراب نه کړ نو شاید ستاسو ایډي خراب هم نه کړي یا هم تاسو په هغه ایډي باندې وکاروئ چې مخکې تاسو په هغه ایډي کې په عکسونو باندې لایکونه کارولي وي ستاسو ایډي خرابه کړي نه وي دا به هم نه خرابوي دوستانو دغه د پورته تاسو ته ښکاري نوټیفیکیشن راغی چې تاسو په عکس باندې 3 یا لایکونه زیات شول د تاسو ته ښکاري په یو کلیک باندې تاسو ته د 59 تر 100 پورې لایکونه زیاتولی شئ زه راځم خپل فیسبوک ایډي پروفایل ته دغه پروفایل ریفریش کوم دوستانو دغه د تاسو ته ښکاري چې زما په عکس باندې 3 یا لایکونه زیات شول قطبا همغه لایکونه مونږ واو لایک ورته انتخاب کړی وو همغه واو لایک زمونږ په عکس باندې دغه د زیات شول 3 یا لایکونه زمونږ په عکس باندې همدا شیبه زیات شول دوستانو په دغه طریقې تاسو په عکسونو باندې لایکونه زیاتولی شئ نو دوستانو په ډېر نه غوښتنه کوم چې که ویډیو مو لایک شي خوښ شي ویډیو ته ضرور یو لایک ورکړئ ځکه په یو لایک تاسو هیڅ هم نه کمیږي خو زمونږ ویډیو به تاسو په لایک سره ډېرو نورو دوستانو ته هم ورسیږي نو دوستانو دا وه زموږ ویډیو په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوې وي تر بلې ویډیو چې زه راځم تر هغې ښې چارې او ښې شیبې ولرئ